روژه نیسم نو روژه خو هغه هم ده روژه ده که نه یو سړی وای زه به ماسخوتن سملم او بس بیا به څه نه خورم سهار بانګه پورې هماغه ورځ و شپه عمره ده خو نه ما او تا ته نبي مهربان صلی الله علیه وسلم د صبح صادق نه والا تر غروب الشمس پورې د روژې طریقه ښودلې ده او که د دې مخالفت سړی کوي د دې الټه خلک کوي چې هغه وایي زه به د غروب الشمس نه والا تر صبح صادقه پورې کوم او زه به داسې روژه نیسم ته خو د الله پاک جل جلاله د احکامو مخالفت کوي ته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو مخالفت کوي او ناره د باندې همدغه تېرېږي که نه لیکن وروڼو عبادت هغه ده چې ما او تا ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ښودلی وي دې ته عبادت ویلی شي نو وروڼو روژه نیول دا لوی عبادت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی دا د بدن زکات ته روژه د بدن زکات ته خلکو باندې چې مالونه ورسره وي زیاتي د خپل حاجاتو نه د هغوی باندې زکات شته که نه لکه اوس دا خلک دي باغونه به خرڅوي یا نورې ترکارینې وغیره نو هغې باندې عشر شته پکې که نه دک رنګ یو سړی ده مال ورسره زیاتي پروت ته سونا چاندي نقد پیسې او د 40,000 روپو نه ورسره زیاتي سیوا د دې نه ورسره زیاتي پیسې پرتې دي د خپل حاجت اصلي نه سیوا او کال په تیر شو همدا 40,000 روپۍ ورسره پرتې دي چې کال په تیر شو دې کې به دا 1000 روپۍ زکات ورکوي په دې 40 درو کې دا به 1000 روپۍ زکات ورکوي او که ورې نکل الله پاک جل جلاله فرمای یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون الله پاک جل جلاله فرمای دغه مال چې تا جمع کړی ده د قیامت په ورځ به راواغستلی شي او د جهنم په اور باندې به ګرم شي او دغه ګرم مال ستا تندي له به درړلی شي ستا اړخونه به وایي ستا شاګانو له به داغونه درکولی شي په دې باندې او فرشتې به درته وایي چې دا ستا هغه مالو چې کم د خزانه کولو کم د سنبالي خیو د هغې مال د وجې نه اوس دا عذاب وسکه نو لهذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې ګورې روژه دا د بدن زکات ده چې کم سړی روژه نیسي دا داسې ده لکه د خپل بدن هغه زکات ادا کوي او خدای پاک جل شانه به ورته څومره لوی اجر ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د روژهدار په باره کې فرمایي الصوم لی حدیث قدسی ده چې الله پاک جل جلاله فرمایي الصوم لی و انا اجزی به چې څوک دا روژه نیسي نو دا زما دپاره ده او د دې بدله الله پاک جل جلاله فرمایي د خپله ورکومه نو وروره د دې روژې خیال ساتو او صحیح طریقې سره روژه ونیسو او کم برکات چې الله پاک جل جلاله په دې کې مقرر کړي دي چې زه تو د هغې روژې هغې برکاتو هغه مستحق وګرځو نو ما او تا ته به الله پاک جل جلاله هغه جنت هم راکي دیدار برتام راکی د پیغمبر علیه السلام مبارک جوار برتام راکی خدا کله ورونو که مونږ تابعدار شو الله پاک جل جلاله دې مونږ کې صحیح طریقې سره تابعداري راولي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين